او په مړي باندې ماتمونه کول. نیاحه په مړي باندې ماتم ته وایي، چغې چغارې وهل، آواز اوچتول او د جاهلیت خبرې کول. یا الله یو بس موږ دي لیدلي والعیاذ بالله باز وایي که نه، یا الله نو وایي هغه پلانې بوډا به دې وجلی ووایي، نو دا ځوان دې سله مړ کوه. اوس ګوره په الله باندې اعتراض، ولې ته د الله نه ښه پوهېږي او بس داسې نور کفر اوس به موږ څه کوو او ستا نه بعد به زموږ څوک خیال ساتي. جاهلیت خبرې د ده نه بعد نه دی چې و د ده نه مخکې او د ده نه بعد ساتونکی څوک دی؟ هغه الله دی. نو ته چې د مور په خېټه کې دننه وي ته چا ساتلی؟ اوس خو غټ پټ سړی او غټه ښځه واده شوي او بچي دي، نو د مور په خېټه کې چې کمزوري غونته کوي چا ساتلی چې اوس ته دا چغې وایي چې موږ به څوک ساتي او دا زموږ به څه کي هله تباه شو وي. دا قسمه خبرې دا د جاهلیت خبرې دي او دا به په دې امت کې یي من امور الجاهلیه، دا به په دې امت کې یي. بیا ویلي دي وقال او بیا ووي النائحة اذا لم تتب قبل موتها، او هغه ښځه چې ماتمونه کوي په مړو باندې که چېرته دې د مرګ نه مخکې توبه ونه ویسته. دې کې یو څو مسلې په دې جمله کې. اولنۍ مطلب دا شو چې په مړي باندې ماتمونه کول د ګناه کبیره ده، بغیر د توبې نه معاف کیږي، لازم به توبه وباسي. دویمه مسله ښځې ذکر کړه. دا مسله په اصل کې د سړو دپاره هم دقه شان ده، خو ښځې په دې ذکر کړه ځکه چې دا کار غالبا څوک کوي؟ ښځې کوي. یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلیه. هغه سړی زما په امت کې نه دی چې د مصیبت په وخت کې ویښته وباسي او خپل مخ وهي او خپله غاړه او ګریوان شلی، دغه شان کېږي نه. ځان له دا لاسونه د سپېړې راچي اکثر د زنانه او دا ویښته خپل ونیسي دا وباسي او دا ګریوان شلی او دې ځوانانو ورته مړی په کور کې دننه ایښودی چې ګورې ورته چغې وهئ، پروت دی هغه سبا ماسپښینه پورې دی، زارې وله نه شنې کړي مړی ځنه وباسي. او یا چې په دې کور کې چاته هارټ اټیک نه وي شوی د غم نه، نو مړی ته دا نه وړي تاسې خپل ډول خون ورکوي. پخوا خو له منډه داسې وه، اوس الحمدلله دغه رواج څه هم کېدي شي که بعضو علاقو کې ځکه دعوه خو داسې نه شو کولی چې بلکل ختم دی، خو بلکل ختمېدو ته نږدې دی. او هغه پخوا به یې دا کول چې په پیسو باندې به زنانه راوستې او هغوی به په دې مړو پسې ویر که او چغې به یې وایلې. بیا خلک صفت کوي د پلاني غم و ډېر ګرم غم وي. جاهلیت کم ځي ته رسېدلی ممکن د پلاني غم څو ګرم غم و. د پلاني غم خو د محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم په طریقه نه و. وایي نه د هغې سره زموږ څه کار نشته خو ګرم و. دغه اوس تاسو مسله ده چې د دین مطابق و که نه خو موږ دپاره خو دغه ده چې پلاني غم څه ګرم. نو بیا دا ښځې داسې هم کوي دا مشرانې چې ځي نو د ځان سره دا جنکۍ خو غم له نه بوځي، اکثر خو که بوځي نو کور کې ورته ووي جاړي به ګورئ. بیا به ښځه خفه شي چې دوی راغلي دي او ویې نه ژړل، نو دوی بیا د قصده چې دا چغې ووایي یو دوه درې هغه ورسره هم خوشحاله شي. هغه کمې چې ناستې اکثر هغې کې هم داسې چې هسې یو لوبه کوي. نو دا کار په سړو کې هم شته، خو ښځه په دې ذکر کړه چې ښځو کې اکثر دا کارونه
ډېرې نور دا په سړو کې مشتي د سړي دپاره هم دا مسله ده والنائحة اذا لم تتوب قبل موتها وكچرت دي خزي توبه ونويست د مرګ نه مخکې تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران دا به د قیامت په ورځ پاسي او په دې باندې به جامې له پاسه د قطران او د قطرانو مختلف تعریفونه شوي دي یو تعریف دا دی چې لکه تانبه چې ویلې کې د دې نه به تانبه چې ویلې شي د دغې نه به دوی جامې جوړې شوي او یا د قلعي په شان او یا د رزړو نه چې د هغې سره دې د بدن ښه سوځي او اور به ډېر بلیږي او بینوم کوي او دویم و درع من جرب او په هغې له پاسه به ورته کمیس اچولی شوی من جرب او دا جرب یو بیماري ده معروفه بیماري ده دا په دې سرمن کې راځي په دې سرمن باندې دا بیماري راشي او د دې سره انسان ورو ورو کمزوری کېږي بلکې په بعضو زناورو باندې چې راشي نو زناور د دې دله سمړه شي نو د دې په دې ټوله سرمن باندې به دا بیماري نو دا بیماري به داسې وي لکه دې چې کمیس اغوستی اوس تاسو سوچ وکئ چې ویلې شوي تانبه او بیا په هغې لپاسه دا بیماري چې ټول جسم ولې نیولی نو په جهنم کې به د دې زنانه بیا څه حالي دا وړه خبره نه ده ګورئ دا زما دا پیغام په غور سره یې واورئ تاسو ته وایم او څوک چې زما دا بیان اوري او څوک چې ګوري او به یې ورسوئ خصوصا زنانو ته یې بیان کوي چې دا خبره ګوره وړه خبره نه ده دا غټه ګناه ده لویه ګناه ده ګناه کبیره ده الله پې دا عذاب ورکوي ګوره وجه څه ده یو سړی چې دا دومره یعنې ولې دا خبره دومره غټه شوه وجه دا ده چې په دې کې یو قسمه اعتراض دی په الله باندې اعتراض دی په چا په الله سبحانه وتعالی باندې چې مړی وشو شریعت اجازت ورکړی د سترګو نه د اوښ کې د تلو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله خپل زوی خښو ابراهیم نو د سترګو نه یې اوښ کې روانې نو صحابه کرام ورته ویل وانت یا رسول الله یعنې ستاسو د سترګو نه اوښ کېږي ته خو موږ منع کوې موږ ته د صبر تلقین کې رسول صلی دا جبه داسې ونیوه وی الله په دې باندې عذاب ورکوي په دې سترګو الله عذاب نه ورکوي دا خو هغه اوښ کې دي چې غیر ارادي د انسان د سترګو نه ځي نو دغه قسمه جړا په دې باندې الله رانیونه کوي د سترګو نه اوښ کې تله که چېرته معمولي اواز ورسره د خولې نه وځي نو دې باندې هم الله رانیونه کوي خو ویرونه کول واویلا کول ماتمونه کول ځان وهل چغې وهل او کپړې شلول او د جاهلیت خبرې کول په دې باندې الله رانیوه کوي نور دا نور خو د رحمت خبرې او د شفقت د یو سړي د پلار مړ شي د یو سړي د زوی مړ شي د یو سړي د ښځه مړه شي د سړي د مور مړه شي دا خو الله په زړه کې دا محبت اچولی دی چې دی به ځان نشي راټینګولی او د سترګو نه اوښکې روانې شي نو الله په دې باندې رانیونه کوي